تاسو چانه پرمیشن اغستې ری تاسو ته چا پرمیشن درکړی دی ولی دلته کې ولاړی ولی دا شوټینګ کوي ما جنې ډېر زیاته ویریدا زب اردو هم خود پښتو په لهجه کې لهجه بدای چې وای خانه خراب وای تم ہماری بات کو سمجھو कि उर्दू की माँ कार कड़े दे जियो की माँ कार कड़े दे ARY की में कार कड़े दे दासी दा पुख्तो खैबर चैनल की माँ कार कड़े दे سلامونه ګرانو کتونکو هیله لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او خوشاله یاست. زه ستاسو کوربه عظیم خان مندوخیل، تاسو ګورئ وطن چینل. ګرانو کتونکو د کراچۍ په ښار کې موجود یم، د یو ډرامې په سیټ یم چې د دې ډرامې نوم دی د قسمت فیصله. په دې ډرامه کې زما پر څنګ یو کرکټر ناست دی چې په دې ډرامه کې ډېر د خوند ډېر زبردسته کردار ادا کړی دی. د دې کرکټر نوم دی حفیظ الله دلبر. له حفیظ الله دلبر سره د پر ژوند او پر فن او په خاصه توګه د قسمت فیصلې متعلق مرکه کوو. تر ټولو له مخکې زه په خپل پروګرام کې حفیظ الله دلبر ته ښه راغلاست وایم. السلام علیکم ستړی ماشه. وعلیکم السلام. څرنګه شی برابرې؟ الحمدلله ډېر ښه یم. ته څنګه یې؟ ژوند زندګي د څنګه ده؟ الحمدلله ډېر ښکلی تېرېږي، وخت یې پاس کېږي الحمدلله. حفیظ الله دا ماته ووایه، ته د یو ډرامې په سیټ چې د ډرامې نوم دی د قسمت فیصله، څه وایه له خپله کرداره مطمئنه یې او که نه؟ جی ډېر ښکلی کردار دی او د پولیس انسپکټر کردار دی او مرګرو هم ډېر ښکلی کار وکړو. موږ سره هم ښه ښکلی کوشش کوو. زموږ کیمرامین چې کوم دی هغه هم ډېر ښکلی کار کوي. ډایرکټر علي اکبر دی هغه هم ښکلی کار زموږ نه اخلي او ټول ملګري چې دي هغه د خپل کار سره ښه په ښکلي انصاف لګیا دي. امید لرو چې انشاءالله د کتونکو به دا خوښ شي. زه چې کله په اول ځل د شوټینګ سیټ ته راغلم نو ما ته د پولیس په وردۍ کې ولیدې. ما ته ډار پیدا شو چې داسې نه دا پولیس والا څه درته ووایي. ښه ما چې کله وردي واچوله نو موږ سره دې کرکټر کې یو جنۍ ده اردو سپیک ته مانور نومې دی مانور نومې دی نو هغو په سیټ باندې و لګیا و شوټینګ یې کوو. نو زه د کیمرامین او د ډایرکټر خواله لاړم او په اردو کې مې خبرې شروع کړې چې بھائی تاسو چانه پرمیشن اغستې دی تاسو ته چا پرمیشن درکړی دی ولی دلته کې ولاړی ولی دا شوټینګ کوئ. ما جنې ډېره زیاته ویرېده او ډېره غبراوه شو چې یاره دا لکه ریل کې پولیس دی. نو بیا بار بار د یو د بل نه تپوس کوو چې بھائی دا ریل دی که نه موږ سره ډرامه کې دی. نو هغه کسانو خو زه پېژندم ټول زموږ ډایرکټر او هغو نو هغو ورته خندل ماته خندل ورته جنې دې ویروله نو هغې ته محسوسه شو چې یاره دا بالکل ریل کې دی پولیس والا دی او بیا یې بار بار تپوسونه کولو او خوله یې داسې شی و بالکل زیړه شی و چې یاره دا چېرته رښتیا پولیس راغی اوس به مو نسي او بوزي به مو. نو ډېر خوند یې وکړو ډېره ښکلې مزه یې وکړله او هغې ته بیا ما په خپله ویل چې نه زه تاسو سره ایکټر یم او ایکټینګ دپاره راغلی ما ایکټینګ کوم ته ګبراوېږم. نو بیا هغه نارمل شو. د پولیس کرکټر د نیګیټیو دی که پازیټیو دی؟ نو نیگیټیو خو به دې منې نه دی چې لکه مقصد دا دی کم دغې د قانون خلاف ورزي یو سړی کوي که نه او په هغې پسې لکه مقصد دا دی پولیس والا راپاسي او هغه د هغې دغه کوي د ښو خلکو اصلاح کوي او د بدو خلکو سره چې کوم دی د هغې برتاو هغه شي کوي چې هغو غلط کار نه کوي. نو موږ ویو چې یاره دا کرکټر به دې دغه کې ښیي. دلبره بله خواته به راسو، دا ماته وایه پښتو فلم انډسټري ته په کم نظر ګوري چې دا به د ترقي پر خوا لاړه شي که به زوال ته کته شي؟ نو پښتو انډسټري خو لکه زموږ فلم انډسټري چې کوم دا هغه فحاشي پکې د ډېره زیاته خلکو ښودله د هغې وجې نه لکه زوال ته روانه وه. خو اوس چې دا کم چینل یې شروع شوې مونږ په خپله چې دا کار کوو چینل دپاره زما خپل چینل دی ایچ دلبر ټي وي باندې زما خپلې وړې اپیسوډ یې زه جوړوم او دا د مرګري د شروع کړی د کامران خپل چینل شروع کړي د هغې لپاره دا ډرامه د شروع کړې ده. نو لکه د هغې کې هغه فحاشي حساب کتاب چې کوم و که نه خلکو ډېر زیات شروع کړی د هغې د وجوهات ته لاس هغه زوال ته و که نه پښتو ډېر مخکې روانه وه د اردو نه هم ډېره مخکې روانه وه ډېر ښکلي کردارونه ډېر ښکلي کارونه پکې کېده خو چنانچې په هغې کې لږ ډېره فحاشي هغو ورکوله او هغه به لکه مقصد د پښتو د زوال دپاره وه.
ته دا وایې چې د فحاشۍ په وجه باندې پښتو فلم انډسټري د تباهي طرف ته لاړه. اوس خو نن سبا چې کوم په پښتو فلم انډسټري کې کوم فلمان ساز کیږي هغو کې فحاشي نشته. څه وایې په پښتو فلم انډسټري کې به د کم ډایرکټر فلم ښه وي؟ نو خیر زاړه چې کوم عنایت الله او دا دوه درې کسان نور هم دي ښه هغو ښکلي فلمونه جوړ کړي د پښتو په ثقافت باندې فلمونه جوړ کړي د پښتو په کلچر باندې هغو فلمونه جوړ کړي دي او پښتو یې لکه مقصد دا دی چې راوچته کړې ده خلکو ته ښودلې ده چې دا پښتو څه ده او د پښتو دپاره لکه مقصد دا دی خلک څونه قربانیانې ورکوي. اکثر خو چې وګورې زمونږ د اردو سپیک یا زمونږ د پاکستان ډېر خلک زمونږ پښتانو ته د حقارت په نظر ګوري چې دا ډېر قمقل او ډېر لکه بیوقوفه خلک دی. مونږ دا ګڼي چې دا ډېر بیوقوفه خلک دی. په دې زه اوس د خپل چینل یو کرکټر شروع کولو والی ما چې زه به اردو ویم خو د پښتو په لهجه کې لهجه بدای چې وای خانه خراب وای تم ہماری بات کو سمجھو. زه دې خلکو ته به دا میسیج ورکوم چې لکه پښتو دومره اوچته ده چې کم سړی غټ سړی لکه مقصد د عبدالقدیر خان وګوره قدیر لکه پښتون نه دی خو هغه ځان ته خان ویلی دي. داسې زمونږ غټ غلام عیسی خان لکه داسې غټ چې کومې دغه دي د ادارو مشران دي فوج کې دي که په سیاست کې دي نو هغو ځان ته خان وي. یو انټرویو مې کتله د دغه د وزیر اعظم د انډیا د وزیر اعظم نو هغه هم وایي چې آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں پٹھان کا بچہ ہوں میں بھی پٹھان کا بچہ ہوں. نو زمونږ پښتو دومره مخکې ده انجینیر چې ګوري هغه به پښتوني څه کار کې چې مخکې وایي هغه به پښتوني خو بیا هم زمونږ دا نور قومونه زمونږ پښتون ته د حقارت په نګاه ګوري. ولې چې لکه زمونږ پښتون په هر ځای کې ځان په خپله غورځول نه زمونږ د پښتنو د یو بل سره اتفاق نشتی رور د رور سره نشتی او رشتدار د رشتدار سره نشتی. د دې عامو خلکو د نورو زبانونو والا خلک چې کوم دي د خپل د یو بل سره ډیر زیات اتفاق ساتي. لیکن موږ پښتانه یو چې رور یو طرف ته بل رور بل طرف ته پلاری بل طرف ته زمونږ اتفاق نه په دې وجوهات تلا سمنګ مار خورو. دلبر ورور دا ماته وایي د ایکټینګ دا جراثیم څنګه درته راو؟ د ایکټینګ جراثیم خو خیر زه ماشوم په مدرسه کې به مې سبق وی زما مور او پلار دی الله وبخي هغو په ما علم حاصلول غوښته نو زمونږ یو ترور وه د هغو کره به موږ تلو هلته به د اردو ټي ویان به په هغې باندې به د اردو ډرامه وه نو ډرامه به ژبه به خو زه نه پوهېدم خو د هغې په هغه ایکټینګ او په حساب کتاب به پوهېدم چېرې دا څنګه نو یو ورځ ما چا کره تللی وم رشتهدارانو کره هغو ګاونډیانو وی سی آر پخوا به وی سی آر سیستم وی سی آر به هغو وی سی آر راوړی نو زما هغه چې کوم رشتهدارانو هغه زنانه ماته ویل چې ماشومان پلاني کور کې دي تا هغو راغواړه زه چې هلته لاړم کله نو د هغو کور ته دننه ننوتم ما زما ترور درته ناري وی زوی ته مې ورله وی نو چې زما وکتل ما په غوږونو باندې د پښتو د یو فلم دغه ولګېده ډایلاګ ولګېد نو زه کېناستم چې مې وکتل نو 37 په هغه فلم کې ایکټینګ کو بدر منیر لیاقت میجر اور کیلنډر جی لیاقت میجر زما ډیر خوښو لکه مقصد درې دغه نه بعد بیا زما ډیر زیات خوښ شو چې را ډیر خپل اکټر دی خپل کار کوي هغه د بدر منیر سره یاسمین خان وبګیدا ا فلم چې ما کو هغه جبه پوه شوم هغه کردار پوه شوم زما د هغه زینا شوق راوچ شو چې زب لیاقت میجر جوړیږم الله دې لیاقت میجر وبخي په یو ډراما کې زه دغه سره مو په شو کې فلیټ کلب کې موږ شو کوله نو هغه ته ما ویل چې زه ستا په کرکټر منې د پاسه کرکټر جوړېدل غواړم زه خلکو ته هم زه به 37 کلندر جوړېږم بیا هغه یو فلم جوړو د چرګانو غل او ما ته ډېر مینه ته کو چې زه طالب دي کې مین کردار در کومه ستا ایکټینګ هم زما خوښته ته کامیډي هم ډېر ښکلی کوي او ته زما سره راځه خو هغه وخت کې زمونږ ګریلو مسلې داسې وي چې پلار اجازت نه راکوو د واده مسله هم هغه په سر تیاره وه زه مجبور هم زه لاهور ته نه شوم تللی کراچۍ نه موږ دلته فلیټ کلب کې شو وکړل هغه شو چې ختمه شو بیا هغه رخصت شو زه پاتې شوم بیا راته هم هغه ویل چې بی ټیکټ ته در کومه که ته رستو راځې رستو راشه خو راشه زه لا نړم زما د هغه وخت نه بیا دا جراثیم جوړ شو د شو 20 سره چې زه به ایکټینګ کوم خو کامیډي به کوم او ډېرو ډرامو کې فلمونو کې اردو کې ما کار کړی دی جیو کې ما کار کړی دی ARY کې مې کار کړی دی داسې د پښتو په خیبر چینل کې ما کار کړی دی سکونډاري کې 3 اپیسوډو کې مې کار کړی دی نو لکه مقصد د چا سره مو چې کار کړی دی شوق او د شوق ته لحاظ موږ بیا پاږي کې ډېر مخکې لاړو الحمدلله صرف یو پیری ډایلاګ راته ډایرکټر خولې دی نو هغه بیا موږ لکه مقصد په دوباره ریپیټ ټاغو نه دی پرېښي
نه هغه اکټینګ کې مو پریخي دي چې دا الحمدلله د یو شوق ته لحاظه او د چا دوا به د مور خپل دوا ته نشو ویلې ولې ډېر خلک وي دا بدلار ده نو زمونږ شوق ته دلته به خبره ده اکټینګ بدلار نه ده د معاشرې د ټولنې مونږ ته دا لار زمونږ په ذهنو کې داسې اچورې دي چې دا بده لار ده دا ډیره د خوند لار ده دا د یو ثقافت ته دنیا ته ښیي د یو ډرامې په شکل د یو فلم په شکل باندې د پښتنو ثقافت دا دی دا مونږ دلته دا لار چې کومه ده بدنامه کړې ده حالانکې دا لار بد نه ده دا یو هارټ دی دا یو هارټ دی په هغه هارټ کې ته د خپل فن مظاهره کوي بل خوا ته به راسم تر اوسه پورې ده په څومره ډرامو کې د خپل فن مظاهره کړې ده کم سے کم زه یم چې 30-35 دیرش 15 ډرامو کې به ما خپل فن ښودلی ټیلی فلمونو کې او خاکې سټیج باندې مونږ کړي دي اردو کې هم کړي دي پښتو کې هم کړي دي او تقریبا 30-35 نه به برابرې خو دومره ماته یاد دی لګه نه دا ماته ووایه په دې 30-35 ډرامو کې داسې ډراما چې د هغې ډرامې په ذریعه باندې ته ایټ شوی نو زه به ووایم لوز منګه یو نقل کړو د پښتو فلم د بدر منیر دیو اوربل فلم پاغه کې ټوټل کردار چې کوم دیغه د 37 کلندر دی او ما هغه سیکړل څنګه چې لیاقت میجر کړی دی نو پاغه ما ته ډیر داد ملاو شه دی ز ډیر خلکو خوښ کړم مونږ سره زموږ مرګره دی سردار جانان کیمرامین هم دی او اداکار هم دیغه ما سره هغه ایزی هیرو کریکٹر کړی دی د آصف خان کردار هغه کړی دی پاغه کې او زو سره 37 کلندر ما هغه دغه کردار مونږ کړی دی څنګه چې ټرک ډرایوري او کلندري مونږ هغه شان کردار کړل پاغه ډیر خلکو داد را کړی دی ډیر خلکو خوښ کړی دی ډیر من دلبر وروره ستا خبرې ډېرې خوږې دي زړه مې غواړي چې ټوله شپه له تا سره لګیا یم خو لیکن زمونږ ویډیو مرکې وخت کم دی په آخر کې پښتنو ته کتونکو ته څه پیغام ورکول غواړي یاره زه خو کتونکو ته دا پیغام ورکول غواړم چې د ټولو نه مخکې زه د یو شي نه ډېر غټ خلاف یم چې په خپلو بچو منې د نشې چرته چې موږ ګورئ نشې چې څوک کوي هغه که د سینګرټو نشې کوي که د پوډرو نشې کوي که د آیسو نشې کوي هغه رونو ته زما طرف نه دا درخواست دی که زما ویډیو ګوري برای مهرباني زه تاسو ته ریکویسټ کوم سوال کوم ګوره کله چې تاسو نشه کوئ په یو ډیران یا په یو دغه باندې ناس پراته کور ته نه ځئ ماښام ماشومان په انتظار زموږ پلار به کور ته راشي څه به راوړي نو زه دا هغه خلکو ته خپل دا یو میسج کوم چې بھائی خپل رونه خپل زامن خپل بچي چې کوم دي هغه د نشې نه ډېر لرې وساتئ